سلامونه، وخت مو په خیر. د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. اسرائیلو اعلان کړی چې تېره شپه یې علي لاریجاني په نښه کړی او د جګړې په 13مه ورځ جمهوري اسلامي ایران یو ځل بیا د فارس خلیج د هیوادونو پر وړاندې بریدونه ترسره کړي دي. د ایران د اسلامي شورا مجلس رئیس ویلي چې امریکا د تهران د توغندیز سیستم د له منځه وړلو توان نه لري او ډونالډ ټرمپ ویلي چې د خارک ټاپو یې په بشپړه توګه له منځه وړې ده. له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې په دوام کې دواړو خواو د ځواکمنو وسلو په کارولو سره هڅه کوي چې یو بل ته سخته ضربه ورکړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي په خپله وینا کې ټینګار کړی چې د هرمز تنګي د ایران پر ضد د متجاوزینو لپاره تړل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې واشنګټن د هغو هیوادونو څخه چې د دې بندر تړل کېدو له امله اغېزمن شوی د هرمز د تنګي د خلاصولو لپاره مرستې غوښتي. کلیپ برای امنیت تنگه هرمز متوسل میشن به کسانی که تا دیروز دشمن حساب میکردن. از کشورهای دیگه میخوان بیان کمک بکنن بهشون برای اینکه تنگه هرمز همچنان باز بمونه که البته از نظر ما باز هست، فقط بسته است به روی دشمنان ما، به روی کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه را انجام دادن و متحدینشون. خو د ایران د ولسی جرګې مشر محمد باقر قلیباف وایي ایران د امریکي او اسرائیلو پرمختللي بي پیلوټو الوتکو د له منځه وړلو وړتیا لري. ولی از اون عملیات، از اون تجاوز اونها تا این تجاوز جنگ دومی که اومدن، ما گفتیم این تفاوت داریم. شما الان میدونید که ما در رابطه با پهپادهای هر چقدر مدرن باشن، ما اونها رو دیدید که الان بیش از 100 خورده خلاصه پهپادهای اونها رو زدیم. این هم با قابلیت ها و توانها و فناوری های داخلی این کار رو کردیم. این هم در واقع باز هم همون خودکفایی، قابلیت ها، خلاقیت ها، دانش بنیان ها و جوون ها. دا په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت په جاپان کې 911 عملیاتي ډلې 2500 سمندري ځواکونه منځني ختیځ ته د لیږد امر کړی. د ټلګراف د راپور له مخې دا ګام په سیمه کې د امریکي ځمکني حضور څرګندوي او اټکل کېږي چې د هرمز تنګي د خلاصون لپاره ترسره شوی دی. امریکا لا په رسمي توګه د ځمکني جګړې د پیلېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو راپورونه ښیي چې له ایران سره د احتمالي شخړې د نوي پړاو اټکلونه ډېر شوي. د راپور له مخې برتانیا، جاپان او 15 نور هیوادونو د هرمز تنګي د خلاصون لپاره جوړ شوی ائتلاف کې د ګډون وړاندیز رد کړی دی. د پاکستان د پوځي رژیم د تېرې شپې هوایي برید چې په کابل کې د روږدو د درملنې پر یو روغتون ترسره شو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د بشري حقوقو سازمان دا برید د بشري اصولو او نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه بللې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه عامه وژنه، بزدلانه او غیر انساني عمل بللی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم دا برید د پنجابي استعمار ترهګریز جنایت بللی دی او ویلي دي چې هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دي. همداراز حامد کرزي، عبدالله او زلمي خلیلزاد هم دا بریدونه په کلکه غندلي دي. د پاکستان پوځي رژیم په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقض کړی او پر ملکي وګړو او ملکي سیمو بریدونه کوي. خو دا ځل یې په پلازمینه کې د معتادینو د درملنې مرکز په نښه کړی چې د پراخو غبرګونونو لامل شوی. دغه جنایت چې پاکستان وکړو دغه ډېر د اسلام مخالف کار یې وکړو. دا نه په اسلام کې شته، نه په یوه دین کې شته. اوس د امارت نه موږ دا خواست کوو چې موږ د غریبو عوامو تاسو پوښتنه ونه کړئ زموږ پوښتنه چې نور څوک دي. باید داسې کلک جواب ورشي چې یا ټولو ته د جهاد اعلان وکړي چې ټول دغه په باندې ورشي، چې یا ټول په یو ورځ باندې مړه شو یا یو ځای ته ځانونه که ورسوو.
په همدې حال کې هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د روږدو د درملنې پر روغتون د پاکستان هوایي برید یو بزدلانه او د انسانیت ضد عمل دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دغه برید د افغانستان پر حاکمیت ښکاره تېری او د سیمې د سولې او ټیکاو لپاره جدي ګواښ بلل کېږي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان پر کابل د پاکستان د پوځي رژیم د تېرې شپې برید په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې خبرې او مذاکره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل یوازینۍ اغېزناکه لار ده او دواړو هیوادونه باید سمدستي اوربند وکړي. د دې سره سم د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د پوځي رژیم هغه هوایي برید چې په پلازمینه کې پر ملکي ځایونو شوی په خورا کلکو ټکو غندلی دی. په مخکني حکومت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي چې داسې کړنې په هیڅ انساني معیارونو کې د منلو وړ نه دي. زه د پاکستان پوځي واکمنانو ته خبرداری ورکوم چې د دغو بریدونو دوام نه یوازې هغو خپلو غوښتنو ته نه رسوي بلکې وضعیت به خراب کړي او د دوی هیواد ته به زیان ورسوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په کابل کې د معتادینو پر روغتون د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې هوایي برید په اړه توند غبرګون ښودلی او دی یې د پنجابي استعمار ترهګریز برید بللی دی. د روژې په 28مه د کابل پر یو روغتون ترسره شوی برید کې په سلګونه بېګناه ملکي وګړي چې تر درملنې لاندې وو شهیدان شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. موږ د دې دردونکې پیښې پر ضد د خپل افغان ولس تر څنګ ولاړ یو. پی ټي ایم به د نړۍ هر ګوټ ته د دغه مظلومې وینې د غږ رسولو لپاره ځانګړې طرحه جوړه کړي څو نړیواله ټولنه د پیښې پر وړاندې مسؤلیت ادا کړي. پښتين همداراز د پاکستان پر ځینو دیني عالمانو نیوکه کړې او ویلي چې په بېلابېلو دورو کې د کابل پر ضد د جګړې او ورانۍ فتوا ورکړې ده. د هغه په وینا اوس باید لږ تر لږه د بېګناه خلکو او په روغتون کې د پرتو ناروغانو له ټوټه جسدونو څخه حیا وشي. په همدې حال کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د اطلاعاتي څانګې مرستیال حسین احمد یوسفزي پر کابل د پاکستان د پوځي رژیم برید په کلکه غبرګون ښودلی او دا یې د انسانیت پر وړاندې یو څرګند جرم بللی. نوموړي زیاته کړې چې د شخړو حل باید د زور، بمبار او تاوتریخوالي پر ځای د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې ولټول شي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغسې پیښو پر وړاندې چوپ پاتې نه شي او د عاملونو د حساب ورکولو لپاره جدي ګامونه واخلي. په همدې حال کې د افغان سولې لپاره د امریکې پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر کابل د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې په بریدونو کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې له امله اندېښنه ښودله او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې دا برید وغندي او د قربانیانو لپاره یې بشري مرستې برابرې کړي. زه همدارنګه هیله لرم چې ډېر باوجدانه پاکستانیان به د خپلې پوځي رهبرۍ له غیر انساني او بې پروا پرېکړې ناخوښ او حتی غوسه وي. هغه پرېکړه چې د افغان ملکي وګړو د وژنې او ټپي کېدو لامل شوی دی. خو له بده مرغه لکه څنګه چې په پاکستان کې وروستۍ بدلونونه ښیي پوځي مشرتابه او د هغوی لاسپوڅي حکومت د خلکو نظرونو ته ارزښت نه ورکوي. زلمي خلیلزاد هیله څرګنده کړې چې اسلامي امارت د پاکستان پر وړاندې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي او د پاکستان د پرله پسې بریدونو په غبرګون کې هوښیارانه عمل وکړي. زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.